د جان صاحب د خوږو شعرونو نه پس زه یو خپل ګران ملګري ډاکټر ګلرحمان نایاب صاحب له بلنه ورکوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار ګلرحمان نایاب صاحب خواست مې ورته چې په ترنم کې غزل ووایي. ډېرو خوږو ملګرو محترمو مشرانو او اورېدونکو زما له طرف نه ټولو ته د نبي علیه الصلاة والسلام مبارکه تحفه دا قبوله کوي چې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. یو ملګري پکې هایکو وي، ما هم کله کله د هایکو باندې کوشش کوه، خو ډېرو ملګرو وایي چې یاره دا ډېر لغنمې استعمالوه، نو ما ته اجازت میلاو شو، زه به پکې هم یو څه هایکو ووایم چې زما څه وس دی چې د خپل منې کړم، زما څه وس دی چې د خپل منې کړم، هغه په زور راځي او وایي داسې کیسه زمونږ د عرب کې ترې نیک پویه کړه. او دا بله هایکو چې راځئ چې وغواړو باران د رحمت، راځئ چې وغواړو باران د رحمت، هلک موبایل زر وګوري راته داسې وایي باران خو نشته لیونیه هلې ځان ستړی کړه. او دا یو نظم دی چې سرحد دی نا اهله واکداران، چې نا اهله واکداران شي همواړه کار روان شي، چې نا اهله واکداران شي همواړه کار روان شي، نه د چا په دک او سوک وي چې ناترسی افسران شي، او په تن سپینې جامې وي عادتونه د شیطان شي، دومره اوږې وي د سترګو ټول ماتختې په لړزان شي، او وایي ټوله ماله راکړئ و کمزورو ته زمریان شي، او آخرت قبر یې هېر وي نه ګډېږي ظالمان شي، او د ژوندون خوند هم خراب وي اکثر کور کې رنګران شي، او دا مزید لږ څه حق وي ژوند یې ګران شي سودایان شي، او د نایب ترخیبه نه وي که په دین باندې روان شي.